دوستانو نن د خپرونو په دوام جلال آباد ښایسته ښار او د واما کانټیننټل هوټل څخه درته خپرونه یا برنامه لرو. ډېر ښه د لندن نه یعنې عزبې ته د ښایسته ګران شیرین افغانستان ته راغلي یاستئ. وطن ته راغلو زړه م سخته خوشحال چې خپل وطن وینو دا خلک یې وینو ښه خوشحاله یې مستیانو کې انجوای ته راغلي موسم کې. پرمختګ مو کړی دی؟ ډېر زیات یې کړی دی او داسې 5 سټار کافیانې ریسټورانټ یورپ کې هم نشته ده دا ویډینګ هال شادي هالونه دا یورپ کې هم نشته ده که دلته شي ډېر ترقي ماشاءالله کړې الله دې نورم ورکړي. یعنې دوی سره ما مکتب دوره کې طبیعت لګېده سره جوړجاړی مو بعضې نور ملګري سړي په مکتب کې او که پوهنتون کې که نه یو 15-16 دانې هغه د زړه ملګري نو هغه بیا په ژوند کې بیا پرېښودل ډېر مشکل چې پرېږدي که نه نو هغوی سره خوږې شېبې یې تېر کړي. ولا د ملګرو دوستان خو کله کله یو چې کله راشي نو ډېر خوند راکوي چې واقعیت خبرې او ښه خوند راکوي. السلام علیکم د برایټ لایف افغانستان ډیر زیاتو درنو لیدونکو هرکله هیله د ټول به راته ښه یاست او د ژوند دغه شپې او ورځې به در باندې ډېرې په خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. دوستانو نن د خپرونو په دوام جلال آباد ښایسته ښار او د واما کانټیننټل هوټل څخه درته خپرونه یا برنامه لرو. نن د واما کانټیننټل هوټل هغه ښکلاوې او ښایستونه په تاسې باندې ننداره کوو او په تاسې باندې ګورو کوم چې واما کانټیننټل هوټل لري. نو دلته له هیوادوالو سره خبرې اترې ترسره کوو دا چې دلته څه تیارېږي څه آماده کېږي دا هم په تاسې باندې درګورو او تاسې پرې پوهه کوو. تاسې فقط موږ سره مالتیا وکړئ موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ او خوند ترې واخلئ. دوستانو بیا هم هرکلی ښه راغلاست هیله ده ښه به یاست. څنګ ته مې دوه شیرین او ښایسته وطنداران ولاړ دي او د دوی سره د زړه خوال او خبرې اترې ترسره کوو چې دوی څنګه دي او څنګه واما کانټیننټل هوټل ته راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ښې جوړې خوشحاله شي مننه ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ شکر د خدای فضل ده خدای دې ښه لره ته ښه انشاءالله؟ شکر د ته خپله ښه خوشحاله شي ډېره مننه صحت دې ښه دی؟ الله فضل الحمدلله ډېره مننه. کور ودان نوم مبارک دې څه دی؟ عبدالباسط. عبدالباسط تخلص ته دی که نه؟ ایوبي. عبدالباسط ایوبي. عبدالباسط ایوبي و. څنګه واما کانټیننټل هوټل ته راغلی وې دلته بخیر؟ والا ډېر خوندور ځای او ډېر انجوای موږ وکړه موږ خپله مسافر یو ډېر ښایسته انجوای موږ وکړه آسونه دي ښه ښایسته خوراکونه دي پکې ښه د ناستې ځای ده د عکسو ویډیوګانو ښه ځای ده ښکلی ځای ده زړه م خوشحاله سو راغلو خپل وطن هم ولید خپله مسافر یو لندن کې مسافري کوو موږ. ډېر ښه د لندن نه یعنې عزبې ته د ښایسته ګران شیرین افغانستان ته راغلي یاستئ. وطن ته راغلو زړه م سخته خوشحال چې خپل وطن وینو دا خلک یې وینو ښه خوشحاله یې مستیانو کې انجوای ته راغلي موسم کې ښه ښایسته بارانونه اوسي موږ دوی چې وګورو موږ ډېر خوشحاله سو دا زموږ لپاره خوشحاله کړي. څومره خوند چې دی نن له دغه ماښامي او له دغه مازدیګري څخه اخیستی حقیقت به وایي دومره خوند هغلته په لندن کې شته دی؟ نه نشته یار هلته خو موږ کار روزګار موږ کوشش کوو خپل کور ته څه جوړ کو خپل مستقبل جوړ کو دوړي ټایم هم نه معلوم هغه نه معلوم موږ اوس بس کار روزګار کوم ځکه مسافر یو دلته سراسو موږ
خپل د کور ډوډۍ وخورو مونږ خوشاله سو خپل خپلوان وینو انجوای کو خپل وطن وینو نو ژوند ډیر خوشاله سي لکه یعنی هغه سکون دلته موندل کېږي هغه ته نشته دی نالته سکون نسته هغه ته کار روزګار شته دی لندن کې او شکر الحمدلله سه انسان کې هر چیرته کار ته ملاويږي خپل مهنت او خپل منځ کوي نو ان شاء الله الله تعالی اس کلم نه ناکامي کامیابی مونږ په لالته جن ډرایو کار کوو پیزا ان ډرایو ډېر ښه دلته بیا اوس چې راغلی یاستئ کورونه هم دلته ننګرهار کې دي که چېرته دي بخیر و نګرهار کې موږ خپله د دې جیو دلته بیا د کوم ځای یاستئ موږ د جلال آباد ښار جلال آباد ښار څومره وخت کېږي چې هلته لندن کې میشتې او اوسېږي موږ 15 کاله مې وتل 15 کاله عمر دې څومره دی عمر مې ما 22 کاله یعنې 19 کلن وي چې لندن ته تللی وې بس مجبوري له وجه لاړو بس حالات خراب و ګډ وډو بس کچاکي تللی وې که نه همداسې هوایي تللی وې نه ولا کشاکي تله څومره سختۍ در باندې په لار کې تېرې شوې وې بس ډېر سختیانې تېر شوې چې ویلی نه سو وږه تنده نم کور کې حل ویلی سو وهل دربول ډېر سختې هغه هم تېرې کړې بس خدای پاک کامیاب وکړو ښه دا چې اوس خپل هدف ته رسېدلی او بهرحال هلته لندن کې ښایسته او ښه او ارامه ژوند لري اوس څومره خوشحاله او د خوښۍ احساس کوي بس چې هلته تیاره کې مو ګرځېدونه خوند نه کوي څونه چې انسان دلته یو ورځ تېره کړي هغه دغه رقم خوند هلته نه میلاوېږي چې هلته ته څونه غټ سړی یم چې هلته مور او پلار یې سړي خپلو خپلوان دا بېله خوند لري بېله د سړي زړه خوشحاله کېږي چې خلک ویني خپل فامیل ویني خپل وطن ویني ګران افغانستان ویني او دا ډېر څه خوشحاله شي ډېره مننه پیغام به وروستیو کې درنه واورو د ملګری هم د سر څنګ کې ولاړ دی دی مسافر دی فکر کومه ته مسافر یې او زه مسافر یم خوشحاله شي ته کوم ځای کې او چېرته ژوند ترسره کوې زه فرانس نه راغلی یم ښه فرانسه کې بخیر 2 هفتې کېږي او ښه اوس راغلی یعنې 2 هفته کېږي 2 تقریبا هفتې کېږي 2 څومره وخت یې وشو چې هلته فرانسه کې ژوند کوې زه 2014 کې تللی یم تقریبا 2016 دی 14 کاله کېږي شاوخوا 14 کاله کېږي که هغلته کار روزګار بوختیا شته دی که نه و الحمدلله کار مار شته غریبي کوو ډېر شمېر خلک زیاتره چې اروپا ته هم لاړ شي بیا نه کور سره اړیکه کوي نه خپلو خپلوانو ته زنګ کوي دا وجه علت دي شي هغه د اروپا مشکل نه ده هغه خپل انسان مشکل ده دلته که ته چرس کې کار کې وروره تا پورې اړه لري هغه اروپا پورې افغانستان پورې اړه نه لري انسان پورې اړه لري ښه چې انسان کوم څه وي یعنې ته وایې چې انسانانو کې هغه مشکل وي هغه اروپا کې مشکل نشته دی نه اروپا هیڅ مشکل نشته نه افغانستان کې شته دلته هم لوپری کوای سي بزنس کوای سي غلط لار رانیوای سي اروپا هم دا شی ده انسان پورې اړه ژوند یعنې ستا په خپله خوښه ده که دلته یې سم کې او که اروپا کې یې سم کوي دا ټول دروغ خبرې دي دا سیم همداسې ده څنګه چې وایي ښه اوس چې دلته ښایسته او شیرین افغانستان ته راغلی څومره د خوښۍ احساس کوي زبردست فیلینګ خوند راکوي خپل ملک قدمونه پکې وهو خپله خاوره ده ډېر مزه کوي ډېر ډیولپ سوی افغانستان خاص کر کابل جلال آباد ډېر ډیولپ ښه یعنې پرمختګ مو کړی دی ډېر زیات یې کړی ده او داسې 5 سټار کافیانې رسټورانټ یورپ کې هم نشته ده دا ویډینګ هال شادي هالونه دا یورپ کې هم نشته ده که دلته شي ډېر ترقي ماشاءالله کړې الله دې نورم ورکړي خوشحاله شي ډېره مننه دا چې ته په خپله په اروپا کې میشتې مسافر او ډېر شمېر افغانان ډېر شمېر وطنداران دا هڅه کوي چې هغوی هم اروپا ته لاړ شي هغوی د څه پیغام لري څه وینا ورته لري هغوی ته یې دې له وجې وایو چې مزه د لارو له وجې مرګ خطرې له وجې باید هر کور والا باید راشي په صحیح طریقه روغ رمټ ورسیږي هلته اقتصاد یې ښه کېږي او که داسې کچاکیږي د غلا سمندر ځنګل مرګ له وجې موږ نه ورته وایو لارې هم نه پرې لورېږي نو باید ښه چې راشي ته وایي که ښه زمینه ورته مساعدېږي او مثلا هوایي څوک ځان ته کار برابرولی شي خو لار دې شي ژوند بیخه شي او که چېرته کچاکي خبره شي په لاره کې مرګ وي 200% مرګ ده مرګ ورځې نو ته روغ رمټ رسېږي او که ژوندی رسېږي ستا نصیب د الله څه لیکلي ته وایي که چېرته د چا ځان په مرګ پیرزو وي خو کچاکي دې لاړ شي او که څوک وایي چې نه باید ژوند مې ښه شي هغه دې بیا هوایي ځان ته زمینه مساعده کړي او لاړ دي شي اروپا ته هوایي اوس افغانستان پاسپورټ یورپ ویزې نه ورکوي دوبۍ هم نه ورکوي فی الحال بند دي سیسټمونه باید نیمایي ویزه ولګوي بیا چې کوم ملک پورې لاړ شي البانیا ملبیانا بیا د کچاکي لاړ شي پروا نه کوي هلته بیا دومره مشکلات نه وي یعنې هر افغان لاړ شي بیا د افغانستان ګټه ده افغانستان څومره مسافر دي افغانستان د هغو په ګټه چلیږي ځکه یو کس لاړ شي نو شپږ کوره ورسره چلیږي ښه خبر ده چې لاړ شي او موږ د غلطو لارو باندې څوک نه ځي مرګ وجه موږ نه ورته وایو چې مه راځئ همداسې ده ډېره زیاته مننه کوو کور ودان خوشحاله شي مهرباني زنده باد
خیر اوسې مننه ښه ځوانه دا چې ته هم لندن نه راغلی او دا دې ملګری دی د سره واما کانټیننټل هوټل ته دلته راغلی وې ښه ترورځی دی ښه دی کابل نه راغلی دی خو دا هم چې دی لندن کې هلته میشت دی مسافر دی حاضر نن چکر یې و دې ښار کې ولې ګرځاو یعنې هسې موږ داسې زبردست ښار کابل نه دا ځای خوښ شو او جلبات یې ډېر خوښ شو د ګلو هار وروستیو کې به تا نه هم پیغام اورو څه پیغام هېوادوالو ته لري مهرباني یاره زه خو دا پیغام لرم زموږ ګڼ افغانان وروڼه دي موږ په خفه کېږو کچاکي لاره باندې بالکل راضي نه ځکه مور ته تکلیف پلار ته تکلیف هغه په انسان څه کې چې مور نه ناجوړه وي پته یې نه لګېږي دوه میاشتې درې میاشتې او فایده په دغه لار موږ تللي موږ ته پته ده مړي پراته دي څو خبر دي هلته یې غورځې تیږې په دوه دانې ورنتاوې کې وسوی مړ سو اتې ورنځي کچاکبر هم د کار سړی ده د مور در خو هغه ته نه معلوم چې دې په مور به څه تېرېږي دې په پلار به څه تېرېږي دې په وروڼو به څه تېرېږي خورګانو باندې به څه تېرېږي داسې چې اوس هلکان دي د خور د شپږ خورګانو یو ورور یې پوه سي لاړ شي مجبوري نه ځي کار روزګار نشته او ماشاءالله اوس خو زموږ وطن ډېر په ترقي روان ده چې هره ګلۍ هره روډ ګورې پوه سي کوڅه ګورې نو ماشاءالله کار پکې لګیا ده ترقي په امن کې لګیا ده هر ځای کې کارونه لګیا ده ماشاءالله ښه ښایسته غټ غټ بلډینګونه جوړ شول لکه دوبۍ اروپا ده دا بس لږ د کار مشکل ده الله تعالی دا کار پکې هغه کړي نو انشاءالله هر افغان خوشحاله ده او خپل وطن هم د جنت وطن ده پوه سي وطن خو خپله مور الله دې کامیابه کړي موږ د موږ دعا ده د هر وطن ډېره مینه ورسره کوو موږ خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کوو بیا هم مهرباني خوشحاله اوسئ دوستانو بیا هم هرکله هیله د ښه بیاست څنګ ته مې یو بل وطندار ولاړ دی او د ده وطندار سره هم خبرې اترې ترسره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیر راغلی وروره خوشحاله شي ډېره مننه ښه انشاءالله صحت ښه دی الحمدلله شکر ده ستاسو دعاګانې تاسو ښه یې بخیر ډېره زیاته مننه کور ودان نوم مبارک که دی درنو لیدونکو ته وښایي ډیره مننه کور ودان وروره ما نوم سجاد احمد محمد زید د دلته ښار کې اوسېږم او بیسید ولسوالۍ اوسېدونکی یم خوشحاله شي ډېره مننه دلته واما کانټیننټل هوټل ته ځان ته راغلی وي که ملګرو سره وي نه وروره دلته مې څه ملګري هم صنفیان د مکتب هم صنفیان او پوهنتون هم صنفیان هم کابل نه راغلي او دلته راغلو او شیریخ هم وخوړله جوس هم وخوړله واقع چې ډېر ښه طبیعت لري ډېر ښه ښکلاګانې لري او ډېر خوند هم ورنه واخیسته نور ملګري هم دي هغوی هم ډېر ورنه خوند واخیسته واقعا هم چې سړی غواړي د سکون او د خوشحالۍ احساس وکړي او لږ ذهن آرام سي یو انجوای وکړي بس دلته دې واما ته دې راشي خوشحاله شي ډېره مننه دا چې یاده دې وکړله چې د مکتب دورې څه هم صنفیان وو همدارنګه د پوهنتون دورې هم څه هم صنفیان وو هغوی سره راغلی وم څومره وخت کېږي له مکتب فارغ شوی والله ما هو تقریبا دغه شپږ کاله وشو 2020 کې فارغ شوی یم او ډېر وخت بعد هم صنفیانو کتل خپله درته بهتره معلوم ده دغه صنفیان مکتب وخت چې ده ډېر خواږه شیبې او خواږه وختونه سره تېر کړی او ډېر وخت بعد هم وکتله بنډار هم وکړله او دې ځای هم ډېر زیات خوند واخیستله نو واقعا چې ډېر ښه ځای ده دا چې سړي سره دوستان مي ملګري مي او فضا هم بیا ښکلې وي څومره هغه خوند اخیستل کېږي ولا د خوند خو درته ویلی نه شم چې یو خو فضای باراني موسم ده او بل ورځ ده نو واقعا چې نن ورځ ډېر زیات خوند ورنه واخیسته او رنګارنګ ګروپونه بیا په واما کانټیننټل کې لګېدلي دي رنګارنګ خلک دي ګلان دي او ښه طبیعت دی یعنې واقعا سړی ډېر انجوای اخیستلی شي ورنه ډېر انټرټاینمنټ لپاره ډېر بیسټ ځای ده خوشحاله شي دا چې دلته راغلی ته به کوربه یې هغوی به مېلماني کې څنګه او زه کوربه یم هغوی مېلماني دي کابل مصرف دې پرې وکړ خیر ولا مصرف هم دومره نه دي کړي خو هماغه څه چې د هغوی ارزېده هماغومره کړي دي او
1.5 1300 روپو راغلم. خدي کې برشه کړی نو بیګا ته شپه به امتا سره کنه زی بدرنه نه شپه خو ما سره د زکه ډیر وخت بعد مې وکتل او ډیر وخت بعد کابل نه راغلی نو شپه ما سره د دلته ننګرهار کې ده نو سبا ورځ جمعې ورځ د سبا هم چکر ورته ورکوم زکه ډیر وخت بعد مو کتل کنه نو خپل هغه پخوانی د زړه خواله سره به وکړو کیسې به سره وکړي پخوانی د مکتب د دورې او همدارنګه د پوهنتون د دورې او پونتون دورې او د مکتب دورې بیا د پونتون دورې هم د مکتب دورې ډیر خواږه شي بي ځکه 12 کاله مکتب یو ډیر خوږی یعنی ډیر وخت دی ور سره تیر کړی هغه د خپل هغه شوق او شیطانه او خوشاله او سدي چې کړی کنه ټول یو بل سره معلومه وي ها دا چې د مکتب دوره ریختیا هم ډیره زیات خوږوي او د مکتب دورې هغه سنفیان نن چې ستا خواته راغلي دی او مجلس د سره کړی دی او بیګا ستا میلمانم دي کوم یو پکې داسې و چې ستا پسې زړه خوږېده چې کاشکې احمد وي یا محمود وی چې لیدلی مې وي هغوی بالاخره نن ناغلي دي او بنډار یې د سره وکړه او بیګا ته ستا میلمانم دي ولا ملګري خو ډیر زیات دي خو تا ته ما بهتره مخکې مې یادونه وکړله نور ملګري دي او څه خارج ته دي څه مسافرین شوي دي د هغوی نشتون احساس کوم او د نور هلکان نور ملګري چې راغلي دي یعنې دوی سره ما مکتب دوره کې طبیعت لګېده سره جوړ مو بعض نور ملګري سړي په مکتب کې مو په پوهنتون کې کنه یو 15 شپږ دانې هغه د زړه ملګري نو هغه بیا په ژوند کې بیا پرې خودل ډیر مشکل چې پرې دی کنه نو هغه سره خوږی شي به تیر کړي نو واقعا نور نه خوشاله او شپې په بندارم کو ما سره د شپې خو تاسو خلک خوشاله شي د واما کانټیننټل هوټل فضا او خدمات څنګه ارزوي څنګه دي ولا واقعا په ننګرهار کې چې دا اوس یو نوم یې دی او ډیر ښه فضا یې جوړ کړی دی ډیر رنګارنګ ګروپونه ونې دغه ماحول هغه پاس اتاقونه چې جوړ کړي اوس هغه ځای هم ډیر زیات یعنې ګلورین ځای ده او اوس ډیر غټ کړی د مخکې خواخه اوس هغه د آسونه د چمن او دغه سترنجیګانې ډیر ځایونه فضا یې ښه جوړ کړي دي او خوندور ده نو که واقعا هم سړی غواړي چې د ارامۍ او د سکون احساس وکړي دی ته واما ته دی راشي خوشاله شي ډیره زیاته مننه کوو کور ودان خیر وي ډیر زیات مننه کور مو ودان چې راځئ دغه ملګرو وطنوالو نه پوښتنه کوئ او خبرې کوئ ورسره تاسو نه ډیر زیات مننه کوم کور مو ودان دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست څنګ ته مې دلته نور ګلالي وطنداران ناست دي او دویم چې دا دلته هغه د کیف اخیستو لپاره راغلي دي دوی سره هم خبرې اترې ترسره کوو چې له کوم ځای څخه راغلي دي او څومره هغه انجوای وکړله خبرې ورسره کوو السلام علیکم وعلیکم سلام وروره ښه کلاري ده تاسو ته ستاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خوشحاله شي ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی څه دی او دغه ملګرو معرفت هم ترسره کړي نوم مې ادریس افغان دی او دغه ملګري دي دا زبیر خان نومیږي دوی کابل نه راغلي دي په یو ټریپ باندې او راغلي دلته واما کانټیننټل ته چکر ته راغلي خوشحاله شي د ده نوم خو دې واغسته دا نور ملګرو نومونه څه دي نور نوم ساحل پهلوان نومیږي او نومان خان چې د کابل نه راغلی دا هم ملمه دی او صبغت خان چې دا مې خورۍ دی دا دې خورۍ دی خورۍ به د ډېر ګرانه وي او خورۍ خو عموما کې خورۍ نه ګرانې په ملګري ډېر ګران وي انسان ته که خورۍ نه ډېر زیات ګران وي ولا ملګري هم ګران وي او خورۍ نه هم ګران وي او خو بس د خورۍ نو خپل ځای د ملګرو خپل ځای هر سړی خپله خانه لري او ځان ته ځای لري همداسې ده ښه اوس دلته کوم ځای نه راغلي یاستئ مونږ خو زه خو خپله د رونټې نه راغلی یم ننګرهار پوهنتون کې کور دی او دا ملګري چې دي دا د کابل نه راغلي دي ته یعنې کوربه او دوی میلمانه دي زه کوربه یم او دوی میلمانه دي زما څه دي بې وخوړل اوس دلته واما کانټیننټل دلته خو مې پې هغه وخوړې سمبوسې وخوړې دلته باران ډېر ښایسته ده ماحول او د شیدو چای م راوغوښته او لږې سمبوسې م ورسره وخوړې نو باقي به انشاءالله بیا نورو ځایونو ته ځو د وروسته پلان څه دی چېرته به چکر ورکوې که نه بخیر وروسته پلان انشاءالله دا دی هوټل ته ځو هلته به ډوډۍ خورئ بخیر انشاءالله هلته به ډوډۍ خورو بیا له هغه وروسته به پلان څه بیا د هغه وروسته به بس د شپې یو بنډار او بیا به بس سهاري نو بیا به ویده کېږي او سهار کېږي به زمونږ کې خوب نشته بیا چې هلکان راشي بیا خوب نشته تر سهاره پورې بس یو بنډار څومره خوند اخلي چې ملګرو دوستانو سره چېرته چکر وهي یا دې خواته راځي ولا د ملګرو دوستان خو کله کله یو چې کله راشي نو ډېر خوند راکوي چې واقعیت خبرې ښه خوند راکوي خوشحاله شي ډېره مننه وروستیو کې څه وینا پیغام لرئ مهرباني
وینا پیغام مې دا د ځوانانو ته چې باید خوشي خوشي ونه ګرځي خیر که چکر هم وهي یو څه وخت دپاره د چکر ووایي خپل درسونه او خپل دغه دې ووایي ځان نه د یو څه جوړ کړي بیا هر وخت ځان نه یو څه جوړ کړي نو بیا هر وخت چکر شته خوشحاله شي ډېره زیاته مننه کور ودان مننه خیر اوسې کور دې ودان دوستانو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست دلته څنګ ته یو بل مسؤل شخص دلته را سره ولاړ دی دی چې دلته څه مسؤلیت لري او څه کار د پورې مربوط دی نو د سره خبرې اترې تر سره کوو تاسې موږ سره ملتیا تر سره ښه انشاءالله وروره شکر د الحمدلله څنګه ښې ته خپله ښې په خیر ډېره مننه صحت دې ښه دی الحمدلله کور ودان خیر اوسي نوم مبارک دی نوم مې اسف خان ده او د سخرود ولسوالۍ یم او فی الحال اوس دلته وظیفه مې چې ده په واما کنټینټل کې د آیسکریمو دکان ده ښه ښه په خپله هم د دې ځای مسؤل یې او الحمدلله کار روزګار دې خپل دی الحمدلله او شکر ده ښه څه هیوادوالو ته دلته وړاندې کوئ لکه څنګه چې دوستان ګوري راغلي ښه ډېر او دلته مونږ چې کوم اټمې لرو نو مونږ په هر حال اوس مونږ آیسکریم سوپ ده راسره فروټ چاټ ده راسره دا زمونږ په دې بخش کې دي او د دې بخش مسؤل زه یم د درې اټمې مسؤلیت زما په غاړه ده لکه دا درې اټمه مونږ هیوادوالو ته وړاندې کوو ښه نرخونه مو څنګه دي ولا الحمدلله نرخونه خو داسې دي د هر ساحې نرخونه فرق کوي که نه ځکه کوالټۍ پورې نرخونه مربوط دي خو موږ چې کومه کوالټي ورکوو تر اوسه پورې چا په دې اړه موږ ته نه دي ویلي ځکه هیوادوال په دې تقاضا کې دي چې یو ښه شی په ښه کوالټي ورکړي نو د نرخ په باره کې داسې خاص پوښتنه موږ نه کوي حتی څه وایي چې هیوادوال وایي چې شی ښه راته یاروئ پیسې ډېرې اخلئ او مشکل پکې نشته نو طبعا نو که چیرته ته کوالټي خرابه ورکړې او نرخ کې دې څومره هم کم وي نو چې که یو مشتري جګېږي یا تا ته راځي نو حتما درته شکایت کوي چې وره کوالټي دې صحیح نه وه پیسې ډېرې اخلئ او کوالټي مو هغسې نه ده او هغسې نه ده نو په دې خاطر باندې موږ الحمدلله ډېر فوکس په کوالټۍ باندې تر اوسه پورې موږ ته چا د هغه نه کوو هر موږ کوم مشتري چې د هغه موږ ته هم دا خبره کوي چې تاسو کوالټي وساتئ پوه شئ او الحمدلله موږ خپله کوالټي ساتلې ده د څو افغانیو واخله تر څو افغانیو پورې اسکریم لرئ او خلکو ته وړاندې کوئ یاره ور مونږ خو چې دی د 500 نه شروع شوي دي او بیا تر پلیټرو پورې چې کوم پلیټر فامیلي پلیټر تیارو هغه تر 1500 پورې هم لرو چې فامیلي پلیټر دي هغه یو پلیټر لا بیا تقریبا څومره کسانو ته کار کوي یاره بس دا خو داسې ده چې بس ته خلکو ته د کتو په هغه دي که نه لکه بعضې کسان یې په 8 نفرو دپاره هم کار کوي بعضې 10 نفره مې چې ماشومان یې ورسره که نه نو اکثر ډېر خلک دلته راځي موږ د پلیټرې فرمایش کوي ټول ماشومان نشي 10 کسانو ته هم بس وي او 10 کسانو ته هم بیا کار کوي ځکه چې پلیټر کې آیسکریم ډېر زیات راځي همداسې تاسې یاد وکړله چې سوپ هم هیوادوالو ته دلته وړاندې کوو سوپ چې دی هغه بیا یو کاپ ساده څومره دی رنګین په څومره دی روجانه داسې د زمونږ سوپ نسبت د ښار د سوپونو ته فرق کوي پوه شئ ځکه د هرې ساحې هغه د خپل کوالټۍ او مربوط د کار پورې ده که نه زمونږ د سوپ چې کوم ده زمونږ ساده سوپ موږ په 50 روپۍ ورکوو خو هغه داسې ساده دی چې هغه کې یوازې زیتون او پنیر ورکوو خلکو ته او نور چې کوم زمونږ سوپ په 80 روپۍ ده هغه کې بیا زیتون دی پنیر دی خیدک ده هګۍ ده که څلور شی اضافه دي او سوپ هم لږ اضافه ده هغه بیا پلیټ په 80 روپۍ ورکوو خو ډېر مشتریان چې کوم دي سپیشل سوپ خوښوي او یا والا په پیسو په هغه کې څه نه وایي خو وایي چې ښه شی راوړه راته څه وایي چې کیفیت یې باید ښه وي او پیسې ډېرې رانه واخلئ او هغه مشکل نه جوړوي ځکه دلته خو هغه سړی راځي که نه چې یو بس جمعه کې یوه تفریح لري نو هغه بس د جمعې د تفریح په خاطر باندې هم څه نه وایي او نه نه وي خوشحاله شئ ډېره مننه وروستیو کې هیوادوالو ته څه وینا پیغام لري مهرباني ولا پیغام خو مې ټولو افغانانو ته دا د خصوصا هغه ځوانانو ته چې د نشو تماشو نه ځان وساتي پوه شوې او خپل کورنۍ ته یو مړی حلال رزق وګټي دا به د ټولو نه ښه خبرې پوه شوې او خصوصا د متعلمینو ته مې پیغام دا ده چې په خپل تعلیم باندې فوکس وکړي زمونږ یو هیواد زمونږ دا هیواد چې دا ډېر غریب او ډېر ځورېدلی ملک ده چې خپل هیواد ته خدمت وکړي په ښه توګه باندې او د خپل هیواد د دې انزوا نه راوباسو خوشحاله شئ ډېره زیاته مننه مننه ژوندی اوسئ خیر
د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسو ته مو جلال آباد ښار واما کانټیننټل هوټل کې برابره کړې او چمتو کړې وه تاسو موږ سره ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې موږ ستاسو کوربتوب کوو موږ ته اجازه راکوئ د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله